بل دا یو ډیره د ټولنیز ژوند سره ده په یوه خبره کې درې څلور خبرې راځي دي مړې شوي دي مشر لالا ناست دی ورندار ده نو د پښتنو یو عجیبه وطن دی وی رور سی د رور په ښځې نظري چې خدای رور به مې کله مري چې دا په ما نکاح وتړي اوس چې کله خپله نکاح تړله نو دی وایي چې ما په هغې نکاح تړلې ده کونډه به په ده نکاح تړي ځکه چې بدقسمته د پښتنو کور کې پیدا شوی نو هغه چې مړې شوی دی او ښځه ستاینې کوي نو هغه ورته وایي چې ستا مال به څوک ساتي مشر ورور یې وې په سینو ډبوله زه ښځه مړي ته لګیا ده هغه رټ ته به څوک پام کوي زه د پټو خصمانه به څوک کوي زه د چمني کاکا چې در باندې 100,000 روپۍ دي هغه به څوک ورکوي د مړي چاپېره نور کشران وروڼه ولاړو مشر لالا هغوی ته مخ کو وې دلګانو تاسو هم څه ته غاړه کېږدئ بل یو اثر دی چې مونږ همت بیللی دی سړی رالی سوال کوي چې کاکا پیسې راکړه ملکانډ ته ځو هغه ورته بچې ځوان ځل به سړی سوال مه کوه راشه دا ګاڼی چورلي او دا پور روباسه یو روباسه دوه روباسه پیسې به نه درکړي هغې رالی پور یو ودرکو بل وله رالی وی کاکا وی داسې کار دی چې مونږ د دې پور پیسې راکړو او ته بچې تاسو سره خو دویم پور هم پاتې دی لا خو دې دا څومره چې زه غوایانو پسې تاو شم که دا زه په نیغو باندې تللی وي کېدای شي اوس ملکانډ ته رسېدلی دا هغه نمونې دی چې کومې مونږ طیب ته ووایي کومې چې مونږ ووایي چې ډېرې اوږدې او لنډې پاتې دي نو هغه بیا رستو وي اوس فتوه د مولا صاحب نو مولا یو کردار دی د خندا نه دی اجمل صاحب یو شعر دی وی هغه کلاګانې چې زما د عظمت نښې دي هغه منارې چې زما د عرفان نښې دي په مولا مې عرفان میدان خشته دی او هغه پې ځلیږي خو بس دې څه زما د همت نه او څه د خپل یو ضد دی نو زمونږ یو بل سره یو رشته شلیږي کني په خدای باور وکړه دې زمانه بغیر او زه د نه بغیر اجره د جوماته بغیر او جومات د اجرې نه بغیر نیمګړی دی نو یو مولا نه کارغه غوښه وتښتوله په ونه کېناستو خیر دا سړی رالو دې کې یو ټولنیز یو بل ماحول چاپېرچل کې نو ما طیب ته ووایي چې خیر دی خپله دی په خپله وه خو د چا نه به یې تپوس کړي مولا مسله وکړه ورته وی فتوه راکړه مولا مسله وکړه نو هغې ورته وی چې چا حرامه خوړلي څلوېښت ورځې به د هغه په خېټه کې ثنا نشي ویلی او عبادت نه کوي دې چې رالو مولا صاحب ستړی و اوږې و ښځې ته وی څه شته هغې ورته نه وی ولې چې زه نه یم نو بیا به تاسو به په کور کې به داسې ناستې نو هغې ورته شته دی خو چې کومه مسله دې کړې نو هغې کې هغه نه راځي او ته څه مسله یې کړې وی له ګاونډیانو چرګه راغلې وه او مسله دا وه چې مونږ چرګه ونیو او تا ویلي چې چا چرګه ونیوه یا یو شی ونیو 3 پیرې به وایي چې دا له چاره نو که چا جواب ونه کړو نو بیا ستا ده نو بس مونږ 3 پیرې اواز وکړو مونږ ونیو او بیا مو اواز وکړو چې دا له چاره چا هغه اواز ونه کړو نو مونږ هغه چرګه حلاله کړو چرګ هم پخ کړی استاد یې ورته ښه دې چې داسې لږ ساعت تېر شو نو چې ښځې ته یې ویې دا چرګه خو اوبه خو پکې زمونږ دي که نه هغه ورته بلکل اوبه پکې زمونږ وی کټوی هم زمونږ ده هغه ورته کټوی هم زمونږ ده وی نغرې هم زمونږ دي هغه ورته نغرې هم وی مبارک ستا خپل لاس هم دي هغې ورته بلکل زما لاس وی اور هم زمونږ دی هغې ورته بلکل اور دی ښځه راله و هغې جیتکۍ چې راواغېستو اوس ملا صاحب ته چې تالي کې اچوي نو هغې غریبې چې کوم دی نو چې تالې راکوب کړي نو وډوکي ورسره راځي نو ښځې ورته داسې سمسۍ کېښوده نو دې ښځې ته وایي ته خبره باندې پوهېږې نه نه ورته دره شوم که نه اوس ته به راته وایې چې څومره نه هغه ورته مسلمانه شي اوس په خپله راځي ته ورته سمسۍ مت ته که نه خدای دې ډېر خبر نو ته ورته سمسۍ څه لږ دی نو موږ ته وایي چې فتوا خو مولا ورکوي یې کې خو شک نشته خو بل یو حساب کتاب دی
او یو بل چې کوم د طنز و مزاح لکه حساب کتاب دی نو زه خو وایم ډېر مو وژړل دومره مو وژړل چې اوس خو جړا زموږ نه بس کېږي نه نو ښه به دا وي چې طنز و مزاح وي خو چې په چوکاټ دننه وي پوچګویي نه وي جګتبازي نه وي او خدای مکه هغه مونږ چې په کلي کې کمې خبرې کوو چې هغه نه چې سړی یې خور ته ویلی شي چې سړی یې مور ته ویلی شي چې سړی یې زوی ته ویلی شي چې سړی یې جومات کې ویلی شي چې سړی یې حجره کې ویلی شي زما په دې کتاب چونکې ما ته ووایي چې په دې څه ووایه نو زه هنر نه لرم زما په نظر کتاب کې څه برخې اوږدې دي لنډول او څه لنډې دي اوږدول غواړي لکه فتوا اوږدول پکارو تحقیق لنډول پکارو څو لفظونو سره زما ناخوښي ده درانه لګي څه نه دي پکار او څه نومونه بدلول دي ښه به دا وي چې مسوده کله لیکلې شوې وي نو چې هنرمند مونږ یادم لکه شفاق صاحب ډاکټر صاحب دې ته ښودلی شوي وي چې هغې د ادبي سرسڼی د نظر نه تېره شوي وي ما د خپل وس او نیمګړي عقل په رڼا کې دې اړخونو کې طیب جان سره بحث کړی دی خو طیب جان تپوس وکړو چې دا به م راته وایه چې لیک جاري وساتم او که نه نو زما ورته جواب و ګوره وروره د طنز و مزاح لیک په پښتو کې د نش برابر دی په تور تم کې د لیدکې هم غنیمت وي نو لیدکې د ډیوه شي ډیوه د سپوږمۍ سپوږمۍ د 14مې ماه تابان بګتۍ لیکا نیمکۍ لیکا غزل نثر لیکا ډرامګۍ لیکا قصیده مرثیه او کیسه لیکا خو ودرېږمه زمونږ دعاګانې او مرستې در سره دي او که جن و فوقه نور در سره به وي د الله په امان ډېره مننه دې نه محترم شوکت حیات خان تاسو خپل قیمتي وخت موږ له راکړو ښایسته لیکم او خوږې خبرې موږ سره علمي او خوږ انداز کې شریکې کړې